بشي وطن دا زما وطن جوړ بشي وطن جوړ چې زمونږ د ځوان نسل ذهنو نشي کاڼي د وطن به مو لالو نشي کاڼي د وطن به مو لالو نشي. بسم الله الرحمن الرحیم. کندهار ښاروالي د خپلو انکشافي کارونو په لړ کې دا ځل د ښار په 15مه ناحیه کې د حاج عرب عمومي کوڅې د اساسي رغولو چارې پیل کړي دي. دا کوڅه چې ټول ټال تقریبا 1440 متره اوږدوالی او 7 متره پلنوالی لري، اوس فعلا یې په 2 فازه کې رغنیزې چارې پیل شوي دي. دا یې لومړۍ برخه ده، تقریبا 640 متره اوږدوالی او 7 متره پلنوالی لري. د حاج عرب عمومي مکتب څخه شروع بیا تر سیدانو مسجد پورې غځېدلی دی. یوه میاشت مخکې رغنیزې چارې پیل شوي دي. تر دې دمه یې 30% کارونه مخته تللي دي او پاته کارونه به یې د 2 میاشتو په موده کې پای ته ورسیږي. د همدې عمومي کوڅې په اساسي رغولو سره د دې سیمې اوسیدونکو او د دې لارې تلونکو کسانو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالي د دې مهم ګام څخه یې ځانګړې مننه وکړه. شنډ به بیا د هر دښمن پلانو نشي کاڼي د وطن به مو لالو. دا پروژه چې دا د حاج عرب د مکتب د سړک په نامه باندې یادیږي او دا د حاج عرب د کلي یو فرعي سړک دی. نو 900 متره طول باندې میاشتې وخت لري. د 3 میاشتو نه وروسته بیا د 30% کار تکمیل شوی دی. نو مجموع کې 3 میاشتې وخت لري. د مو سره تقریبا 2 نفرو په تعداد باندې غیر مسلکي کسان کار کوي او د 12 نفرو په تعداد باندې مسلکي کسان را سره دي دغه کار کوي او نور زموږ خپل داخلي دفتر د شرکت سټاف دی. مخکې نو څه مشکلات وه د بیکارۍ د وجې، اوس بیا شکر دی الحمدلله پر کارو باندې ولاړ یم. و شکر دی اکثره ځوانان مو لیدلي چې په نشو باندې اخته دي یا په بل کار باندې اخته دي، خو بیا هم شکر دی اوس موږ ته د کار زمینه برابره ده غونډه الحمدلله. ما وظیفه دلته مکسر ته د سیمنټو اچول زما وظیفه ده چې مکسر ته سیمنټ راچوم. ډېر په خوشحاله یوازې زه نه بلکې ټوله ملګري په دې باندې خوشحاله دي چې هم د کار زمینه ورته برابره سوې ده او هم بیرته زموږ څه په کلي او په کور کې کار شروع دی. زموږ څه کیسې پکېږي په دې خاطر باندې نو ټوله ملګري زما سره ټوله خوشحاله دي. کوم سړی چې کار نه یې بیکار یې روزګار یې حتما به یا مثال په داسې کار باندې اخته کېږي چې هغه د الله جل جلاله د الله جل جلاله د رسول ناخوښه کار یې په داسې کار باندې به دی اخته کېږي. او اوس موږ شکر الحمدلله هر یوه ته خپل معاش راکوي. کوم چې په ښار کې روزانه راته لګي موږ ته بلابود راکوي. نو په دې باندې موږ ډېر خوشحاله یو، په دې باندې موږ ډېر سرلوړي یو. دا سره مشکلات مو ډېر مشکلات مو درلوده د مخه چې د باران اوس په ګرد ښار کې به خټه نه وه، دغه پرچم دو راغلی به دا خټ نه یې ورکي مثال. نو اوس موږ په دې کار باندې ډېر خوشحاله یو. په دغه کار خوشحاله یو. مشکلاتونه هم دغه چې کوڅې مو ګرده مثال د کوڅې مو خامه دي، دا اوس ورسره نه مو د کور اوبه وځي. اوس مو زه په لښتې اخته وم، کور اوبه مې ایستلې، لښتې ډک ولاړ دي. نو په دا کار هم خوشحاله یو. پیدا جوړېږي بل ځوانان بیکار انسانان ډېر مشکلات لري، هغوی بیکاره دي. په دغه ټولو فایده ده، هم د محل فایده ده، هم د خلکو فایده ده. هم مشکلات خو چې موږ راغلي یو په دغه کور کې 7 کاله 8 کاله کېږي چې دا مشکلات موږ سره سره مخ وو او آفات موږ سره مخ وو. نو په دا کوڅې هم دغه شانې پاتې دي، دا زموږ کوڅې دي دغسې پاتې دي. د اوبو سره په مشکل د کورس اوبه نه ګرځي او د دې سړک سره هم ډېر په مشکل و. زنانې خوارانې بیا په د بارانو په دې خټو کې بس تللې سره ډېر مشکل و. کاڼي د وطن به مو لالو نشي کاڼي د وطن به مو لالو نشي. مونږ چې څنګ په څنګ باندې ولاړ اوسو، مونږ چې څنګ په څنګ باندې ولاړ اوسو، شنډ به بیا د هر دښمن پلانو نشي کاڼي د وطن به مو لالو نشي. جوړ چې زمونږ د ځوان نسل ذهنو نشي کاڼي د وطن به مو لالو نشي.